مینوالو سلامونه، احترامات او نیکې هیلې. په دې هیله چې روغ جوړ او د صحت په جامه به سنبال یاست. دوستانو، نن در سره په ډېر یو ښایسته اپلیکیشن خبرې کوم چې څنګه کولی شو هره ژبه خپلې ژبې ته وژباړو او خپله ژبه نورو ژبو ته وژباړو. د دې لپاره دوستانو باید تاسې لومړی د پلی سټور څخه دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. دوستانو، کله چې مو دا اپلیکیشن له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړو، د دې څخه وروسته دوستانو تاسې په دې کې بعضې سیټینګونه دي هغه به پکې وکئ. دوستانو، په را به شئ په دې سلیکټ انپوټ میتود باندې به کلیک وکئ او دغه څخه وروسته به بیا هم دا پکې ټیک مارک کئ. کله چې مو دا ټیک مارک کړه دوستانو، د هغه څخه وروسته موږ سره دلته ژبې دي. په دې کې یوازې انګلیسي ژبه انتخاب ده او د دې لپاره چې موږ په دې کې نورو ژبې انتخاب وکړو نو را به شو ایډ کیبورډ ته. کله چې مو په دې باندې کلیک وکړو را به شي سرچ ته. اوس په دې کې پښتو پسې چې زه ګرځم نو ډېر وخت پکې لګېږي. زه به راشم دلته سرچ کې به ولیکم ورته. سرچ چې مو کله ولیکله دوستانو، دا به په اتومات ډول باندې موږ سره راواخلي او کله چې مو دا راواخیستله نو بیا به په ډن باندې کلیک وکړئ. کولی شئ دوستانو په دې کې تاسې نور ډېرې ژبې انتخاب کړئ. هر یوه ژبه چې غواړئ وژباړئ نو هغه په دې کې انتخاب کړئ. د دې څخه وروسته دوستانو تاسې به راشئ واتساپ ته. کله چې واتساپ ته راغلی دوستانو، اوس په دې کې تاسې کولی شئ میسج وکئ. بیا به دلته بعضې سیټینګونه دي دا به هم په دې کې وکئ. را به شئ دوستانو په دغه درې ټکو باندې به کلیک وکئ. کله چې مو په دې درې ټکو باندې کلیک وکړه دوستانو، د هغه څخه وروسته به تاسې په دغه ټرانسلیټ باندې کلیک وکئ. دوستانو، کله چې مو په ټرانسلیټ باندې کلیک وکړو نو دا به بیا اوکې کئ. کله چې مو اوکې کړه دوستانو، زه غواړم د دې نه انګلیسي ژبه ده. دلته موږ سره انګلیسي ژبه انتخاب ده او دلته هم انګلیسي انتخاب ده. نو زه به دلته پښتو انتخاب کړم. اوس دلته زه لیکل کوم دوستانو. زه دلته لیکل په انګلیسي باندې کوم. په اتومات ډول باندې موږ ته هغه لیکل په پښتو راځي او ډایرکټ هغه ته پښتو لیکل موږ لیږو. داسې علاوه نور هر څه تاسې په دې کې کولی شئ. دوستانو ومو کته لیکل په انګلیسي کوئ او په اتومات ډول باندې دا پښتو ته ژباړل کېږي. تاسې چې په دې کې هر څه لیکلی هغه تاسو کولی شئ په دې کې ولیکئ او په اتومات ډول باندې یې وژباړئ. دوستانو، دا خو د انګلیسي لیکل پښتو ته ژباړلو. اوس د دې څخه وروسته به هر کله چې تاسې د کیبورډ ته راځئ نو دا کیبورډ به پکې په خپله انتخابوئ. بیا به په ټرانسلیټ باندې کلیک وکئ او دلته موږ سره چې د ژبه انتخاب ده نو دا به دلته به زه پښتو انتخاب کړم دوستانو او دلته به انګلیسي انتخاب کړم. اوس دوستانو زه دلته لیکل کوم. سلام. دوستانو، دلته اوس په پښتو لیکل کوئ، په اتومات ډول باندې هغه انګلیسي ته ژباړل کېږي او کله چې تاسې دا هغې ته لیږئ نو انګلیسي به ولېږل شي هغې ته. دوستانو، هر څه چې تاسې په دلته په پښتو باندې ولیکئ نو په اتومات ډول به دا انګلیسي ته وژباړلی شي. دوستانو دا وه د نن ورځې ویډیو. که چېرته مو زموږ ویډیو خوښه شوې وي زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شریک کړئ. دوستانو، په راتلونکي کې چې زه تاسو سره بیا د ټیکنیکل عبدالاحد چینل له لورې مخامخ کېږم، تر هغه چې تاسې هر چیرې یاست ښه د باد او بریالي اوسئ او ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. تر بیا د الله په امان.